مینوالو زه ستاسو توجه راګرځوم د اعجاز یوسفزي یو نظم ته چې په هغې کې هغې د معاشرې د پټو کردارونو ښکارونه کوي. وینې د انصاف باندې سره شوي ټوله ځمکه ده، اے پروردګاره ستا دنیا د جبر ډکه ده، تله د انصاف چې دلته راغله د ړندو په لاس، زور په وزن درون شو د کمزورو تله سپکه ده. څومره ښکلې دې څېره ده خو په زړه باندې تک توري، څومره ښکلې دې څېره ده خو په زړه باندې تک توري، په ظاهره یخه پرخه په باطن باندې سروري، توره ژبه د تعلقي د ګبین په شان خوږه ده، مخامخ را نظارېږي خو د سترګو پنا نورې، خو د سترګو پنا نورې. څومره ښکلې دې څېره ده خو په زړه باندې تک توري. چلول دا وظیفې دي د ریا په تسبول ولي، د انسان په حق د خېټه د شورونه اچولي، د انسان په حق د خېټه د شورونه اچولي، د شورونه اچولي. څومره ښکلې دې څېره ده خو په زړه باندې تک توري. مکی ران غاړلې دی ګناه ده، په ظاهره پرهیزګارې خو په کومې کې دی غلا ده، هسې مخ ته د پې مخو په کتو د ایمان سوځي، په کافر زړه کې د پټه د سرکو شونډو سودا ده، په کافر زړه کې د پټه د سرکو شونډو سودا ده، د سرکو شونډو سودا ده. څومره ښکلې دې څېره ده خو په زړه باندې تک توري. غله څنګه پټې دې شي منافقات رڼا کې په قسم که ودرې دې شي عادت نزی پاسانا که هر څومره
दमुदो कुफर के प्रोते पवला कसमे देशी पवला कसमे देशी सुमरा खुली दिसे रदा खो पजड़ बांधी तक तोरी पजाहिरा या खपर खा पबातिन बांधी सुरूरी तोर जबा दी तालुकी द गबिन पशान ख्वागादा मखामख را نظاریگی خود سترگو پنا نوری خود سترگو پنا نوری سمرخ کلی دی سیرہ دا خو پزڑ باندی تک توری